خلیلزاد ویلي د ګواښونو سره سره د سولې هڅې هیله بښونکي پړاو ته رسېدلي. افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي خلیلزاد ویلي افغانستان کې د 40 کلنې جګړې پای ته رسېدلو لپاره هڅې هیله بښونکي دي. سفیر خلیلزاد د زمري په 28مه په افغانستان کې د خپلواکۍ 101مې کلیزې په مناسبت د خپل ټویټر په پاڼه په خپور شوي پیغام کې ویلي چې افغانان د سولې تږي دي او باید ژر د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې پیل شي. خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ خبرې په افغانستان کې د سولې ټینګېدو لپاره یو تاریخي ګام بللی او پر ټولو افغان مشرانو یې غږ کړی چې د خپل هیواد ګټې له هر څه مهمې وګڼي او د تیروتنو څخه په عبرت یو سیاسي حل ته ورسیږي. خلیلزاد زیاته کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو تر مهاله د افغانانو په خوا کې ودرېږي. خلیلزاد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه دا نوې څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغان حکومت استازو او د طالبانو استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د بندیانو د خوشي کېدو په سر د نوي جنجال د پورته کېدو وروسته یو ځل بیا وځنډېدلې. جمهور رئیس محمد اشرف غني لخوا د 400 طالب بندیانو خو د خوشي کېدو د فرمان لاسلیک وروسته فرانسې استرالیا د دغه 400 بندیانو له ډلې د څو تنو د خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی. د افغانستان جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقي خبریالان سره د خبرو پر مهال دا منلي چې یو شمېر هیوادونو 6 طالب بندیانو د خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او په دې اړه یې خپلې اندېښنې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سره شریکې کړي. خو صدیقي ویلي چې افغان حکومت دغې ستونزې ته د حل موندلو په لټه کې دي. افغان حکومت د طالبانو د بندیانو د 15000 کسیز لیست پاتې 400 بندیانو له ډلې 88 تنې خوشي کړي دي. خو طالبانو ویلي چې تر هغې د دغې ډلې ټول 15000 بندیان خوشي نشي افغان حکومت سره به مخامخ خبرو ته حاضر نشي.